د ماښام سوړ باد د کلي په تنګو کوڅو کې ورو ورو خور و. د خټو له کورونو د لوګو نري نري کرښې پورته کېدې او د ژوند ساده خو سخت تصویر یې جوړاوه. د همدې کوڅې په پای کې یو زوړ وران کور و چې پکې یو غریبه ښځه بی بي زرغونه له خپل یوازیني زوی رحمت سره اوسېده. بی بي زرغونه د ژوند له ډېرو کړاوونو تېره شوې وه. خاوند یې کلونه مخکې له دنیا تللی و او له هغې وروسته یې د ژوند ټول بار یوازې په خپلو اوږو اخیستی و. د هغې لاسونه د کار له امله کلک او زخم و، خو زړه یې لا هم د مور په مینه نرم او له دعا ډک و. رحمت یو ځوان هلک و چې عمر یې شاوخوا 20 کاله و. هغه هوښیار و خو د غربت له امله یې تعلیم نیمګړی پاتې شوی و. هغه به هر سهار له کوره وته د کار په لټه کې به ګرځېده، خو اکثر به یې لاسونه تش بیرته راوستول. یو ورځ کله چې رحمت له کاره ستړی او ناامیده کور ته راغی، مور یې د تنور تر څنګ ناسته وه او وچه ډوډۍ یې پخوله. رحمت په زوره سره وویل: مورې، زه نور ستړی شوی یم. هره دروازه چې ټکوم څوک راته کار نه راکوي. زموږ ژوند به همداسې وي. بی بي زرغونه موسکۍ شوه، که څه هم د هغې په سترګو کې درد ښکاره و. زویه، مه ناامیده کېږه، الله پاک د هر چا لپاره لار جوړوي، بس صبر وکړه او هڅه مه پرېږده. رحمت سر ښکته کړه خو زړه یې لا هم دروند و. مورې، ستا د خبرې مې ډېرې اورېدلې دي، خو ژوند نه بدلیږي. مور یې ورو لاس د هغه په سر کېښوده. زویه، زما دعاګانې به خامخا قبلیږي، ته یوازې نیک نیت وساته. هماغه شپه بی بي زرغونه د لمانځه وروسته لاسونه پورته کړل او په ژړا یې دعا وکړه: یا الله، زما زوی ته یو عزتمند رزق ورکړه، هغه مه ناامیده کوه، زه به یې وسیم، خو ته قادر یې. ورځې تېرېدې او ژوند لا هم سخت و. یو ورځ رحمت ښار ته لاړه چې شاید هلته کار میلاو شي. د ښار شور او ګڼه ګوڼه هغه حیران کړه. هلته یې یو دوکان ولیده چې مخه ته یې یو بوډا سړی ناست و. رحمت ورنږدې شو او په عزت سره یې وویل: کاکا، که کار وي زه تیار یم. بوډا سړی هغه ته وکتل او ورته فرصت یې ورکړه. رحمت له همدې ورځې کار پیل کړه. هغه به له سهاره تر ماښامه کار کوه او هره دنده به یې په صداقت ترسره کوله. څو میاشتې تېرې شوې. د دوکان مالک له رحمت نه ډېر خوشحاله شو. یو ورځ یې ورته وویل: رحمته، ته یوازې مزدور نه یې، ته زما لپاره د زوی په شان یې. زه غواړم چې دا دوکان در سره شریک کړم. رحمت حیران شو او مور ته یې خبره وکړه. کله چې مور دا خبره واورېده، بی بي زرغونه په سترګو کې اوښکې راغې. زویه، ما ویل نه، د مور دعا هیڅکله نه ضایع کېږي. رحمت د نورو غریبو خلکو مرسته هم پیل کړه. بی بي زرغونه به هره ورځ د خپل زوی بریا ته به یې کتل او شکر به یې ادا کوه. د مور دعا د نړۍ تر ټولو قوي ځواک دی. که انسان صبر، صداقت او نیک نیت ولري، نو الله پاک به خامخا د هغه لپاره لارې پرانیزي. هیڅکله باید له امید نه لاس وانخلو.